چې کتونکو تاسو وکتل چې اوس دغه وخت کې موږ په پاک افغان پوله باندې ولاړ یو 0 پوینټ باندې او دلته چې کوم د افغانستان مشران راغلي پاکستاني مشران راغلي چونکې امداد دغه سلسله روانه ده چې 13 ورځ باندې تقریبا 14 ټرکونه بیا پسې 4 ټرکونه اوس پسې شپږ ټرکونه دغه امداد روان دي چې خوراکي مواد شامل دي. په دغه حواله سره موږ د افغانستان د حکومت چارواکو نن دا وپوښتل چې پوله کله خلاصیږي. هغه به تاسو ته په بل پروګرام کې ان شاء الله تعالی چې په نظر باندې راشي چې دوی چې پاکستان کې 0.6 ته د کرونا چې کوم دغه رسیدلې بیماری رسیدلې مته چې نه هونه کې برابر دو نو نږدې کېږي چې پوله خلاصه شي. او په دغه حواله سره تاسو دغه طالب مشر خبرې هم واورېدې یقینا چې دای چمتو دی دغه ته چې دغه پوله به خلاصیږي او خامخا به خلاصیږي او د پاسپورت ته لارې به خلاصیږي او ویلډ ویزا چې چا سره په هغه صورت کې به خلاصیږي. نو مته چې موږ مسلسل د پاک افغان پولې تورخم نه تاسو ته نیغ په نیغه باندې او همدغه خبرونه تاسو ته درکوو چې نږدې دغه پوله خلاصیږي په بشپړه توګه خلاصیږي خو چونکې دغه خدشه موجود دی چې هسې نه چې په زرګاو خلک راشي ځکه چې اوس هم د افغانستان حکومت همدغه پوښتنه وکړه چې زموږ سره داسې مریضان چې هغه د کینسر او انتهایی کریټیکل حالت کې هغو ته اجازت نه میلاویږي نو د پاکستان حکومت نه دغه تپوس پوښتنه هم وکړه او دغه غوښتنه یې وکړه چې مدد چې زموږ دپاره دا اجازت راکړي چې روزانه په بنیاد 40 مریضان چې کوم دغه پولې دغې غاړې ته داخليږي چې د علاج معالجې بندوبست شي. نو چونکې دغه خبرې روانې دي امداد دغه سلسلې هم روانې دي او ورسره چې کوم دی تاسو وینو که کیمرامین تاسو ته وښیي چې دلته په زرګاو خلک ناست دي او دلته که تاسو ته زوم کړو نو مطلب چې دلته مریضان هم ناست دي. نو دغه خلک ناست دي مشکل دی ډېر زیات مشکل دی. افغانان غواړي چې مطلب چې په بشپړه توګه باندې دغه پوله خلاصه شي او دلته مطلب چې د تګ راتګ دغه سلسله روانه شي. موږ بالکل دغې ته چمتو یو بار تاسو ته یو بار موږ هم تاسو تنګوو چې په کومه طریقې سره دا لار خلاصیږي. نو مطلب چې موږ خو اخبار نویس یو اوس چې دلته موږ راغلي یو تاسو ته بارډر حالات وښیو چې روزانه دغه سلسله روانه ده ان شاء الله تعالی چې نږدې به تاسو ووینو چې دغه سلسله به شروع شي. چونکې دلته تاسو ته کیمرامین موجود دی او تاسو ته به دا هم وښیي چې اوس دغه کوم ټرکونه چې دي دغه ټرکونه چې کوم دی افغانستان ته واوړي د جذبه خیرسګالۍ یعنې دغه د خیر راغلاست دغه سلسله روانه ده او ان شاء الله تعالی چې بشپړه توګه به روانه وي او نږدې کېږي. بار موږ تاسو ته دغه خبره کوو چې پوله خلاصیږي خو لږ ورځې غواړي ځکه چې دلته طریقې کار جوړیږي. دلته ډي جي اف آی اې چې کوم راغلی هغه جایزه اخیستې چې په کومه طریقه باندې به دا خلک رادرومي او په کومه طریقه بیا د تګ بندوبست کېږي. نو ان شاء الله تعالی چې نږدې به تاسو دغه خوشخبري واورو. نور مطلب چې مزید موږ د تنګېدو کوشش ما کوو چې بار تاسو دغه رابطه کو چې دغه پوله به کله خلاصیږي. بس موږ همدغه خبرو لکه څومره چې تاسو خبر کړو چې څومره زیات خبرې ګو امر به تاسو موږ زیات خبرو. ډېره مهرباني.